دا شهید شهید وطن دا یتیم یتیم ملت خدایا ته پوری مهربان شي. سلامونه نیکي احترامات ګرانو هیوادوالو د مظلوم غږ خیري بنسټ مسؤله یم. زه نن یو ځل بیا د نور ولسوالۍ ته د یو داسې کورنۍ حال له تاسو سره شریکوم او دغه کورنۍ ته راغلی یم چې ډېر د غربت او ستونزو او مشکلاتو سره مخ ده. سره د دې چې ډېر د ستونزو او مشکلاتو سره مخ ده، نو دغه فامیل اوس مهال په درنو کې زلزله ورباندې شوې ده او زلزلې د دوی کور خراب کړی دی. نو دغه مورکۍ حال له تاسو سره شریکوم. نو تاسو سره هیله لرم چې له ما سره تر پایه ملتیا وکړئ او د دغه مورکۍ ستونزې او مشکلاتو څخه خبر شئ او وګورئ چې زلزلې د دوی کور ویجاړ کړی دی. نو ستاسو مرستې ته اړتیا لري چې دغه مورکۍ سره لاسنیوی وکړئ، تر پایه له ما سره ملتیا وکړئ او د دې مور احساسات واورئ او دغه ویډیو د ثواب په نیت هم شیر کړئ تر څو نور به احساس ورونو ته ورسېږي چې دغه مورکۍ سره مرسته وشي. یتیم یتیم ملت خدایا ته پوری مهربان شي ته ساتي عزت. دا شهید شهید وطن دا یتیم یتیم ملت خدایا ته پوری مهربان شي ته ساتي عزت. السلام علیکم مورجانې. وعلیکم السلام. ډېر څنګه یې؟ شکر مننه مورجانې. ښه تاسو خپله خاص دی کور دی؟ ماشومان اوس څنګه دي؟ فامیل مو ښه دی؟ ښه دی. د تاسو څنګه دی؟ خاص دی؟ شکر د الله فضل دی. مورجانې موږ خبر شو چې ستاسو ډېر د ستونزو او مشکلاتو سره مخ یې، سره له دې چې د ستونزو سره هم مخ وئ او اوس مهال زلزله ستاسو کور خراب کړی دی او دغه کور مو غورځېدلی دی، کوټه مو خرابه شوې ده. کوم فامیل ته خو به زیان نه وي رسېدلی؟ فامیل ته نه دی رسېدلی، ښه و چې دغه و ګرمي و باندې پراته وو چې جمعې وې خو ټول به مړه وو. دا شهید شهید خو ښه و چې هلته باندې وو چې هېڅ شي دغه ونه شو، خو کور مو ولید نور وسه نه لرو، څه شی نه لرو. خاوند مې دواړه سترګو ړوند دي، ټول مې لورګان دي، ډېره غریبي سره مخامخ یې مونږ، ډېر مشکلات دي ډېر. دا اوس ورځې کېږي چې دا زموږ کور دغه شوی دی، د لمر ته سوري ته دیوال شاته کښېنو، دې پله پله نور چېرته دی نه لرو، چېرته دغه نه لرو چې دا سر یې پټ کړو. څه وکړم؟ زه ښځه یم، هغه دواړو سترګو ړوند دی، ټول جنکۍ دي، کوم ځای نه کړم، زوی مې وړوکی دی. چې تاسو موږ سره وکړئ نو تاسو سره به الله وکړي. ولې نه مورجانې؟ په دواړو سترګو دا چې اوس ستاسو کور دغه سر پټ نه دی او دغه کور دغه غورځېدلی دی، نو تاسو بیرون حویلۍ کې ژوند کوئ؟ په حویلۍ کې او دیوال لاندې دې پله کښېنو، چېرته چې سوري یم هلته منډه وهو، چېرته چې سوري یم هلته منډه وهو. مورجانې مه خفه کېږئ، الله تعالی به رحم وکړي. شکر چې تاسو الله تعالی ساتلي، ستاسو زړونه د خدای ژوندلي وي، ستاسو به لاسنیوی وکړي. بس مورجانې تاسو څه غوښتنه لرئ د هغه څخه چې ستاسو ویډیو ګوري اوس مهال؟ هر څه غوښتم. دا واړه واړه ماشومان مې دي، ډوډۍ کله یي کله نه وي، څوک چاته نه ورکوي، یو مړی هم چاته نه ورکوي. څه وکړو؟ څه وخته پورې چې دغه شو دې پله پله کوو چې مجبور یو چې وکړو. دا واړه واړه ماشومان مې دي، دې پله پله خدایا ته پوری مهربان شي ته ساتي عزت. خدایا ستا د بندگان د بې وسه افغانان خدایا ستا د خیر مورجانې تاسو مه خفه کېږئ، الله تعالی لوی ذات دی، الله به خپل رحم په تاسو وکړي او د الله تعالی په مرسته به دغه ورونه ستاسو چې ویډیو ګوري ستاسو به لاسنیوی کوي. بس یوازې ستاسې دعاګانو ته ضرورت لري چې دغه ورونه مسافر دي، تاسو ورته دعاګانې کوئ، حتما به هغه ورونه چې ستاسو ویډیو ګوري ستاسو به لاسنیوی وکړي. هغې سره د خدای کومک وکړي، هغه چې موږ سره کوي هغې سره د الله وکړي. امین کړي. څه وکړو؟ نور چېرته علاج نه لرو، د مزدوري موږ نه یې ښځه یو، هغه دواړه سترګو ړوند دی، دا لورګانې مې دي، دا چېرته وباسم چې چېرته چې شي ګټه وټه راوړي. ګرانو هېوادوالو، تاسې د دغه مورکۍ درد واورېدو او د دغه مورکۍ ستونزې مو واورېدې چې څومره د ستونزو او مشکلاتو سره ژوند کوي. د کور سرپرست چې دی د دواړو سترګو څخه ړوند دی او د کور زوی چې دی وړوکی دی، 10 کلن دی، مشر زوی، او نور ټول اورګانې ور په غاړه دي. په دوی باندې دغه زلزله کې دغه کور غورځېدلی دی، نو دوی وایي چې هېڅ سوری نشته، یو ځای ته او بل ځای ته موږ چې کوم ځای کې سوری وګوري هماغه ځای ته موږ ځو. په رښتیا هم د دې کور دغه حال دی او ورونه تاسو دغه کور حال وګورئ. دغه مورکۍ د کور چت اوس دغه نه لري، هر څه پراته دي.
نو دا مورکۍ تاسو په څېر باید ستاسو زامنو ته اړتیا لري چې د دغه مورکۍ لاسنیوي وکړي، ځکه زمونږ مور او خویندې دي پر موږ او په تاسو باندې حق لري چې لاسنیوي وکړو، ځکه دا ډېر دردونکي حالات سره مخ ده چې اوس دا وس نه لري چې دا سر پټ کړي. نو تاسو پسې وروڼو ته اړتیا لرم چې له ما سره ملاتړ شي دغه مورکۍ په شونډو مسکا راولو. د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په یو حدیث شریف کې فرمایي: ای د آدم زویه، ته زما په اړمنو او محتاجو بندګانو باندې او د نیکۍ په کارونو کې زما له لورې درکړل شوی مال ولګوه، زه به خپل دربار څخه نور هم پرله پسې مال درکړم. الله تعالی دې زموږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر دغو سپېڅلو لارښوونو حقیقي یقین او ایمان را په برخه کړي او ترڅنګ یې د دې ذوق او شوق سره د توفیق را په برخه کړي. لومړی دې ماته الله تعالی دغه توفیق راکړي چې دغه خپلو بېوسلو افغانانو غږ تر تاسې ورسوم، او بیا دې الله تعالی تاسو ته توفیق درکړي چې دغه بېوزلو یتیمانو کونډو په شونډو مسکا راولئ او د خپل وس مطابق ورسره مرسته وکړئ. مظلوم غږ بنسټ چې دا ستاسې مرستې په مستنده توګه حقدار ته رسوي. که غواړئ چې خپلې مرستې مو حقدار ته ورسېږي نو خپلې مرستې مو مظلوم غږ بنسټ ته وسپارئ. د مرستې لپاره زما د واتساپ شمېره ده 080 نور مو وخت نه نیسم. الله مو مل خدای په امان، خوشحاله او آباد اوسئ. بیا هم ستاسې د بریا او د مرستې په